اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یو متل وی اصیله کول ګران وي ساتنه آسان، او دویم متل وی کمسله کول آسان وي ساتنه ګران. ناظرین په دې دواړو متلو به زه تفصیل سره خبرې کوم، خو د دې نه مخکې زه د حضرت زکریا علیه السلام یو واقعه بیانوم. کله چې یهود یو ځای شو د حضرت زکریا علیه السلام په قتل پسې ووتل، نو حضرت زکریا علیه السلام ښار پرېښود، د ځنګل طرف ته لاړه. چې کله حضرت زکریا علیه السلام یهودیان ولیدل چې دی خو ما پسې دي، نو په ځنګل کې د یو ونې نه پناه وغوښته. هغه ونه د قدرت په حکم باندې وچاودله او دی پکې منځ کې ننوته او ونه پې بیا رابند شوه. چې کله یهود دا ونې ته ورسېدل، نو شیطان دوی ته ټوله کیسه وکړه چې تاسو اره راوړئ، دا ونه وریبئ، دی په دې ونه کې دی. یهودو اره راوړه او هغه ونه یې ریبل شروع کړل. چې کله اره د زکریا علیه السلام بدن ته ورسېده، نو ده یو آه وکړه. الله تعالی وفرمیل چې ای زکریا، تا د دنیا د مخلوق نه پناه وغوښته او زما نه دې ونه غوښته، نو که تا چرې دویم آه وکړه، نو زه به تا د صابرینو نه وباسم، یعنې د ښو خلکو نه به دې بار کم. نو حضرت زکریا علیه السلام په خوله لاس کېښوه، اوف درې او نکه، او یهودو هغه په ونه کې وریبه. ناظرین، د دې نه زما دا غرض دی چې ګورئ، کله چې مصیبت راشي نو د الله نه مدد غوښتل پکار دي، ځکه چې د الله نه علاوه بل څوک موږ نشي بچ کولی، او د الله د نیک بندیانو عزت کول موږ له پکار دي. او چې څه کوي دا الله کوي. نو چې کله مصیبت راشي یا بیماری راشي یا نوز داسې، الله دې موږ ټول مسلمانان د هر مصیبت نه وساتي. نو زما عزتمندو، صرف زمونږ دا یو الله دی چې د ټولو مخلوقاتو مالک دی، او د هر مصیبتونو علاج زمونږ د رب سره دی، او په سکندونو بلکې د مایکرو سکندونو کې او د دې نم تیز سپیډ کې ستا مسله حل کېدی شي، خو چې الله وغواړي. الله به څنګه غواړي، په دې باندې پوخ ایمان پکار دی. نو که په موږ باندې دا د ګرانۍ یا نور مصیبتونه راځي، نو دا زموږ د عملونو وجه ده. الله صفا صفا ویلي چې په ظالمانو زه ظالم باچا راولم، او په نیکو خلکو باندې صالح باچا راولم. نو دا به موږ کې ډېرې غلطیانې، ځکه دا مصیبتونه را روان دي. نو د الله نه به وغواړو چې یا الله موږ د دې مصیبتونو د مقابلې نیو، زمونږ چې څومره وس کېږي یا الله موږ به په تا ایمان ساتو او ستا د حکم تابعداري به کوو. دومره عملونه خراب شوي دي او دومره یو بل پسې دا خلک انختی دی چې د دې نیک طرف ته راتلل ما ته خو څه ډېره ګرانه خبره ښکاري. نو بهرحال د الله نه به غواړو د الله چې رحم وشي، نو انشاءالله بیا به هر څه ټیک شي، خو که مونږ ټیک شو. زه اوس دې متل طرف ته راځم، کوم چې دا مخکې متل و چې اصیله کول ګران دي خو ساتنه آسان. د دې مقصد دا دی اصل وي، چې اصل تا کور ته راوست، تا کور به پرې رونق وي، هغې کې صبر وي، هغه یو نیک انسان وي، او هغه ستا د ټول کور عزت ساتي. نو ټول عمر به ته د هغې نه ګیله ونه کړي. نو که تاسو ځان له واده کوئ یا خپلو بچو له، نو خامخا لږ شان تحقیق کوئ. د رسول الله وسلم حدیث شریف دی چې اول په خپلو خپلوانو کې ښځه کوئ، که چېرې هغې کې میلو نشي، نو خپل ګاونډ کې ښځه کوئ، او که په ګاونډ کې نه نو د ګاونډ سره کوئ، یعنې خپل کلي کې بیا ښځه کوئ. هغې وجه څه ده؟ د هغې تاسو ته زه وجه ښیم. د هغې وجه دا ده چې هغه انسان تا ته د اصل پته لګي، او د هغې د هر حرکتونو تا ته پته لګي. نو ځکه وایي چې تاسو اول د خپل رشتې نه موځئ، او که رشته کې ښځه نه وي، نو تاسو د خپل ګاونډ نه موځئ، او که په ګاونډ کې نه وي، بیا د کلي نه موځئ. نو په دې نسبت په تاسو ته یو ښه ښځه میلاویږي. او دا دویم متل وایي چې که مسله کول آسان وي، ساتنه ګران وي. نو ښکاره خبره ده
چې د کم اصل انسان نه هر سړی تنګ وي او هر وخت کور په جنګ وي، که خپله جنګ نه کوي بل یو دوه جنګوي، خو دې له پکې مزه ورځي. کور ګاونډ هم تې تنګي او ژبه یې 15 ګزه رایستي، بار خلک هم د دې اوازونه اوري، او که جومات ته کور سره نږدې نو د جمع ټایم کې خوله راوباسي. نو دا د کم اصلو نشانې دي. نو همیشه تحقیق کوئ او د دې معلومات کوئ. الله پاک په تاسو ته یو نیکه بیبي درکړي او تاسو به په ټول عمر خوشحاله او کم اصل ټیک کول هم ګراني، چې څومره یې چیړې هغه مره نور هم خوله وازئ، هغه شرم ستا نور هم په سر تپي. نو نیکبختو ښایسته او بدرنګو ته مه ګورئ، د ښځې ښایستوالی د هغې نیک عمل دی. نو تاسو یې کم داسې اسمان ته ځان سره خیجوئ، خو په دې دنیا ورسره د عرضي ژوند تېرول دي او د الله حکم پوره کول دي. نو قطعاً تاسو خسته او بدرنګو ته مه ګورئ، اصیل ته ګورئ چې ستا کور ته راځئ چې ستا عزت وي، ستا تابعداري کوي، ستا خدمت کوي، ستا د مور او پلار خدمت کوي، ستا د بچو خدمت کوي، ستا د رشته دارانو خدمت کوي. او که ته ډېر ښایسته انسان راولي او هغه کم از کم کم اصل وخیږي، ضروري نه ده چې هر یو ښایسته کم اصل وي، خو که فرض که کم اصل وخیږي نو بس بیا به دې کډه په سري، مور او پلار به هم درته خیرې کوي او رشته داران او ګاونډ به هم درته خیرې کوي. نو ناظرین، زما غرض صرف د دې متلو باره کې یو تفصیلي بیان چې هغه ما تاسو ته ورسو. نو انشاءالله نیکسٹ ویډیو کې به بیا ملاقات کوو. د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.